الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب ودت تمنا کوي وخوي يودل أهل كتابنا لو يضلونكم يعني أن يضلونكم عن دين الإسلام يودل أهل كتاب د پر لګیا ده چې خلک د اسلام د دین نه گمراه کا د دې لپاره لګیا دي برنامه لري نو خو کوي یو ډله د اهل کتابونه یضلونکم یعنی ان یضلونکم چې تاسو د گمراه کا د اسلام د دین نه و ما یضلون دوی گمراه کول نه کوي خلک نه بلاره کوي د الله د دین نه الا انفسهم مگر توان خپل ځان ته ځانونه گمراه کړ و ما یشعرون دوی شعور نه لري په دې څه دوی نه پیږي چې الله سبحانه و تعالی بخپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په باندې خبر ورکړي یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لما تکفرون بآیات الله تاسو ولې کافر کېد الله په آیاتونو په محمد رسول الله په قران سره وانتم تشهدون او تاسو خپويږئ چې تاسو په کتاب کې د خبره شته ده چې محمد رسول الله نبی دی او پیغمبر دی یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لما تلبسون الحق بالباطل تاسو ولې ګډوي حق د باطل سره وتکتمون الحق او تاسو حق ولې پټوي صفات محمد رسول الله تورات کې ولې پټوي وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې تاسو په کتاب کې د محمد رسول الله صفات شته دی هغه بیا پټوي وقالت طائفة من أهل الكتاب دلته خبره مقاله د اغه ذکر کوي د کعب او د ملګرو تحویل د قبله کې چي دی وقالت طائفة من أهل الكتاب او وی ودل د اهل کتابونه چې کعب دی او د ملګری دي خپل ټیټو خلکو ته داسې وایي خپل ټیټو خلکو ته داسې وایي امنو بالذي دا خپل مشرانو د يهوديانو مشرانو رئیسانو ټیټو خلکو ته داسې وایي چې تاسو داسې وکړئ چې د مسلمانانو په شک کې وچوي په اول د ورځ کې مسلمان شي چې کله مزګار شو بیرته کافر شي چې د خلک داسې پوي شي چې یاره که خیر وای کې نو دوی به بیرته نه کافر کېدل ولی اسلام رو ولی بیرته کافر شول نعوذ بالله من ذلک په دې کې هغه نشته خیر نشته نو دا به دی دا خبر اورته کړه نو دا دغه رئیسانو د ټیټو خلکو ته وي امنو بالذي تاسو ایمان راوړی بالذي انزل على الذين بالذي په قران سره انزل على الذين امنوا چې غره نازل شوی دی په مؤمنانو باندې محمد رسول الله قران باندې ایمان راوړی وجه النهار اول دی ورځ کې وکفروا اخره او بیا کافر شي په اخر دی ورځ کې نو دای چې همدغه سیوي موږ ایمان راوړای په قبله باندې چې کوم محمد رسول الله او صحابه کرام هغه ته منځ کړی دی نو بیا به داوی دا داسې دی ته وروکول چې تاسو ایمان راوړای په قبله سره چې نبی علی السلام او صحابه کرام د ګیز منځ ورته کړی دی او تاسو کافر شي په اخر وکبروا اخره په قبله باندې چې کوم دی د مسبخین منځوغه تکړه په باندې کافر شي لعلهم يرجعون د دې لپاره چې کې دی شي د عام خلک د دین نه وګرځي ستاسو قبله ته در وګرځي کې دی شي د خلک چې دی دا وګرځي ستاسو دین ستاسو قبله ته ولا تؤمنوا او تاسو باور مکوئ الا لمن تبع دينكم مگر په هیڅ باندې د باور مکوئ په نبوت سره مگر د هغه چا باندې باور وکړئ څوک چې تاسو د دین تابعدار وي د يهودیت تابعدار وي تاسو د قبله تابعدار وي د بیت المقدس دا به د مشرانو د ټیټو خلکو ته وي قل ورته وي محمد رسول الله يهود ته وي ان هدى الله ان الهدى هدى الله تاکسر دین دی الله چې دی د اسلام دی قبله دی الله چې دا د کعبه ده تاسو ای يهوديانو تاسو چې کوم کینه کوي او تاسو چې کوم تدبیرونه نیسئ مسلمانانو لپاره دا په دوه خاطر باندې نیسئ چې تاسو صدا کینه ده ان یؤتا احد چې ورکړی شوی دا یو چاته دین ورکړی شوی قبله ورکړی شوی ده دغه څه تاسو کینه کوي ان یؤتا چې نه ولې ورکړی شوی یو چاته مثل ما اوتیتم فمثل دغه څه چې تاسو ته درکړی شوی
مثل ما اوتیتم. دستاسو تدبیرونه استاسو حسدونه ټول دیم دغه د پاره دي. په دې خاطر باندې دي چې ورکړی شوی دی یو چاته دین ورکړی شوی، قبله ورکړی شوی ده، په مثل د هغه څو ورکړی شوی دي چې تاسو ته درکړی شوی دي، چې تاسو ته درکړی شوی دي. نو تاسو دغه سکینه کوي چې ولې دې ته د قران ورکړی شو، ولې دې ته د کعبه ورکړی شو. او یحاجوکم، او یا خو تاسو په دوه خاطر باندې چې دوی تاسو مخاصمه کوي په دین او قبله کې عند ربک پنځ دې پروردگار تاسو. او یحاجوکم، او یا خو د تدبیرونه په دوه خاطر باندې تاسو نسی یحاجوکم چې دوی بس تاسو دلایل وی په دین او په قبله کې عند ربکم د قیامت پر ورځ باندې پنځ د الله باندې رب تاسو. قل ورته وی محمد رسول الله، تاسو چې کینه کوي د نبوت او د قران په دې امت باندې نه لوريږي، دا خو تاسو په اختیار کې نه دي کنه. قل ان الفضل بيد الله، ورته ویا د نبوت او اسلام چې دی او د قبله ابراهیمی چې کومه ده د په ید د الله کې ده، په وخت د الله کې ده. یؤتیه من یشاء بيد بلا کیف د الله کې ده. یؤتیه من یشاء، الله ورکوي چاته چې خوښ شي، خوښ محمد رسول الله صحابه کرام ته. والله واسع علیم، الله سبحانه وتعالى چې دی دا واسع دی، خپل عطیه لره کوم ورکړي چې کوي الله دربار پراخ دی او علیم دی، پوی دی چې چاته ورکوي. یختص برحمته من یشاء، الله خاص کوي خپل رحمت سره چاته چې خوښ شي، محمد رسول الله ته صحابه کرام ته. والله ذو الفضل العظیم، الله خوند ستر فضل دی په نبوت او په اسلام سره محمد رسول الله ته ورکړي. اوس دلته امانت او خیانت د يهودو ذکر کوي دلته په دې هغه کې. وان من اهل الكتاب، دا ذکر نه، ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك. د دې سبب د نزول داو د اهل کتاب دلته هغه ذکر کوي امانت او خیانت، چې په دې کې امین خلک هم شته او هغه خلک هم شته، خاين خلک هم شته په دې کې. ومن اهل الكتاب من انت امنه، د اهل کتابونو د سوکشتا، من د سوکشتا انت امنه بقنطار، کته امین کې په ډیر مال سره. اهل کتابو کې د خلک شته دي چې کزخت ډیر مال ورکي، یو ادیه الیک، ته په امانت په شکل ورکي، یو ادیه الیک ته ادا کوي، ارڅومره ډیر مال ورکي. هغه عبد الله بن سلام او د ملګری دي چې یو قریشی دته زر او قیصر زر لیکي وبرته ورکړه. ومنهم، او د يهودونو بعضی داسې څوکم شته، من انت امنه بدینار، داسې څوکم شته چې چیرته امین وګرځي په دینار سره، یو روپۍ ورکي، یو روپۍ خاصانه ورکول کی برته، یو روپۍ ته څوک امانت کیږي نو برته ډیر اسانه ورکول کی، ته ډیر مال نه، ډیر مال سخت ورکول کی. نو داسې خلک هم پکې شته دي چې ډیر مال ورکیم ته ادا کوي، چې عبد الله بن سلام دی چې قریشی ته تسلیم کی خپل شهر، او بعضی داسې دي چې یو دینار ورکي، یو روپۍ لا یؤدیه الیک، مته ته نه ادا کوي، یو روپۍ نه ادا کوي. لکه پنحاس بن عازره دا خلک چې دي، یو قریشی ته یو دینار ورکړی وو، نو د په منکر شو. نو الا ما دمت علیه قائما، مگر په وخت کې درکوي دا یو دینارم، ما دمت چې ته همیشه وی علیه په دمه قائم ویلاړ ملازم ورسه، چې فقط همیشه په دروازه کې ویلاړ یو کلک کې ونیسي چې څو د ما روپۍ رونه کې نه دی پریدم، مگر بیا ته درکو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الا ما دمت علیه قائما، دغه آیت نه چې دغه هغه کولای شي د مال چختن کولای شي چې قرضدار پرې د اسریخ وي، ملازم وي دغه وخت پرې چې مگر خپل قرض ته واخلي، او د الا ما دمت علیه قائما دونه ده مطلب راستله. ذالک دغه ذالک دا ولې د خاینان دي د يهود، دا د علماو نه یو خبر اوریدل ده چې تاسو د عرب مولونه کوه خوري، هیڅ کوم ګناه نشته. ذالک دغه چې د خیانت باعث شوی د څه خبره ده، د خیانت ته چې یو روپۍ سړی ته نه ادا کوي، دې باعث څه دی؟ دا داسې ګمان کول او د علماء په ذهنو کې دی ورچولي وو چې الله تاسو ته د میلیونو د عرب مولونه خدای پاک د حلال کړی دي او دا خوري. او داسې روایتو کې مرسي چې يهودو به وي چې نحنو ابناء الله واحبا، موږ د خدای زامن او د خدای دوستان یو، او خلق زموږ غلامان دي، ول خلق لنا عبید، د خلق زموږ غلامان دي.
موږ د خدای دوستان او نعوذ بالله و زامن یو، د خلک زموږ غلامان دي، نو د هیڅ په موږ باندې کومه لار نشته چې د خپل غلامانو مالونه خورم بس خوربه دا موږ د پر حلال دي دا بزا خیالات دي په ذهن کې. نو الله سبحانه و تعالی د دې د ذکر کوي چې د باعث څه و چې د داسې خائنان و چې یو روپیم خلکو ته نه ادا کول چې چا به ورسره کې خوله ذالک دا په دې خاطر باندې بیانهم قالو چې دوی به لیس علینا نشته موږ باندې فی الامیین د امیینو د عربو په حق باندې د عربو د مالونو د اخستلو په حق سبیل کوم تکلیف موږ باندې نشته کوم غنو چې دوی مالونه وخورو. ويقولون دوی به على الله الكذب الله سبحانه درواغ وي وهم يعلمون په داس حال کې چې دوی به خپېدل چې درواغ وي. بلا رد دی په دوی باندې ولی به خدای پاک دوی ته جزا نه ورکوي د چې دوی د عرب مالونه خوري الله به دوی ته ولی جزا نه ورکوي. یعنی داسې نه دل کدی چې کوم ګمان کوي چې په دې کې ګناه نشته، لکه هر هغه څوک چې هغه امانت ادا کا، ایمان راوړي په محمد رسول الله، تقوا اختیار کا، د محارمونو اجتناب وکا، هغه الله خوښوي. خائنان نه خوښوي، يهود تاسو غوندې خائنان خدای پاک نه خوښوي. الله تعالی ته فرمایي ومن اوفا بلا ولنا رد دی په دوی باندې. داسې خبره نه ده لکه تاسو کوم ګمان کوي چې موږ د خلکو مالونه بخورو، موږ به خدای نه نیسي، ولی به الله نه نیسي. من اوفا بعهده هغه څوک چې وفا وکا په خپل تعهد سره، خپل چې کوم تعهد دی الله سره وي، کوم تعهد دی بندگانو سره وي، وتقوا او تقوا اختیار کا، د نقض د عهد نه ځان وساتي، د خیانت نه، د امانت کې د خیانت نه ځان وساتي. ان الله يحب المتقين الله سبحانه و تعالی خوښوي متقیان، خدای په خوښوي چې د خلکو مالونه نه خوري په حق سره. ان الذين يشترون بعهد الله د دې سبب د نزول دا چې اشحاف بن قیس دا وی چې زما او د یو سړی وو د يهودو په میانځ کې، زما او د په میانځ کې ځکه نو ما دا خبره د ما او د په میانځ کې مخالفت داوا نو د دې مانه انکار کولو. ما دا خبره نبی علی اسلام ته وړاندې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اشخاص بن قیس وی چې زما داوا د یو يهودي سره د یو مځکه په حق باندې. نو دا خبره ما نبی علی اسلام ته وړاندې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی هل لك بینه شهیدان لري؟ ما ورته وی چې نه شهیدان خو منشته. نو يهودي ته وی چې قسم وکړه. ما ورته وی چې الله رسول اذن يحلفوا فيذهب بمالي. اې د الله رسوله ګوره دا قسم کو قسم باندې بم نه دی او د ما مال ګوره وړي. قال بینت للمدعي واليمين على من انكر. شهیدان به هغه څوک وروړي چې ادعا کوي او قسم به هغه څوک چې هغه انکار کوي. وګوره دا قسم باندې نه دی باندې او دا ما مال وړي. دا مبارک آیتونه را نازل شو. ان الذين يشترون نو د الله نه د خلق نشي خلاصېدل چې په هغه څوک د چا مال په هغه قسم باندې وخوري. ان الذين يشترون فتاکسا کسان چې د یخلي بعهد الله فنقض د عهد الله و ايمانهم او په خپل قسمونو باندې یا کوم تعهدات چې د انبیانو سره بسته کړی دي په هغه باندې په ایمان باندې ثمنن قلیلا نو چې د دنیا اخلي. اولئک لا خلاق لهم دوی د برابر خنسته په آخرت کې د چې په درواغ قسمونو باندې دا شان اخ کوي دم پکې راغلی. ولا یکلمهم الله فی الاخرته اولئک دا هغه خلق دي چې په قسمونو سره پر دې مالونه خوري. دا هغه خلق چې د الله تعهد متولو سره او د انبیانو سره کوم پیمانونه کړی دي دغه په مطبال سره نو چې د دنیا اخلي د خدای او د پیغمبر سره کوم تعهد کړی هغه متوي یا خو په قسمونو باندې د خلکو مالونه خوري په درواغو قسمونو. اولئک لا خلاق لهم دا هغه خلق دي چې د پر برخنسته په آخرت په آخرت کې په جنت کې. ولا یکلمهم الله به د رحمت خبرې نه ورسکوي. که خبره ورسکیږي نو دې سبب د عذاب د خدای خبرې وي. خدای پاک ورته چې اخسه او چغه شپ جهنم کې. ولا ينظر اليهم الله بعد رحمت په نظر د خلکو ته نه ګوري یوم القیامت پر د قیامت باندې. ولا یزکیهم الله بدوی نه پاکوي د ګناهونو. ولهم عذاب الیم او دې پر عذاب دردناک دی.
دې لپاره دا دردناک عذاب دی. و ان منهم او په تحقیق سره منهم د يهوديانو نه لفريقا يودل شتا يلون السنتهم چې کعب دی د ملګری دي يلون اړوي السنتهم خپل ژبه بالکتاب په قرأت کتاب لتحسبوه ژبه پکې اړوي ژبه تحریف پکې کوي د تورات په لوستلو کې دوی تحریف کوي لتحسبوه دې لپاره چې دا لتحسبوه چې تاسو داسې ګمان وکړئ چې دا ټیټ خلک داسې ګمان وکړي چې ژبه به پکې اړولې چې دا ټیټ خلک داسې ګمان وکړي چې من الکتاب چې دا خو کتاب خبره ده وما هو من الكتاب وغاب د کتاب نه و ژبه به پکې اړولې ويقولون دوی به ویل هو من عند الله په يهوديانو کې بعض داس خلک دي چې دا به وی چې دا د خدای د خوانه راغلي ده د تورات کې دا خبره وما هو من عند الله او دا په تورات کې نه د خدای د خوانه بنو خلک به غلطه وي ويقولون على الله الكذب او په الله سبحانه دروغ وي وهم يعلمون او په داس حال کې چې دوی خو په دې چې کتاب کې نشته دی به ځان خدای پورې ورته اړه ما کان لبشر نو په دې کې داسې خلک هم شته چې دوی تحریف کوي د تورات په لوستلو کې دوی تحریف کوي او ټیټو خلکو ته دا فکر کوي چې د تورات خبره ده او نه به د تورات او د ځان په جوړه شوی خبره کوم خلک چې په دوه امت کې داسې پیدا کیږي چې خلک غلطوي په نور شان سو په کتاب او شریعت کې خبره نه وي او د خلک په دې باندې غلطوي نو دا ټول تم دوه نه درځي او حال د شریعت کې نه لکه بعض خلک را پیدا شول د محارب کفار ته مستأمنین وي دا مستأمنین دي مستأمنین یا زمیان دي د زمیان هغه ورته خسته مستأمن خدا سينوي چې هغه سټوپاک وي او په تو باندې قانون تحمیل کا او ته کورم دروخه خپل کور کې د شهید کا خپل کور کې دی ولي نو دا غژبه اړول او ټیټ خلکو ته دا فکر ورکول چې دا زموږ په کتاب کې دي زموږ په اسلام کې دي او په اسلام کې دا شان نه دا ټول تم دلون درځي ما كان لبشر مناسبه نه د بشر ته انبیاء او ته یاتي الله الكتاب ما كان لبشر دا خو دی بوي چې ملائکه او هغه ملائکه یا پیغمبرانو د سویل دي چې زموږ عبادت وکړي الله د دې د رد لپاره خبر را نازل کړ چې نه مناسبه نه د بشر ته د داس خلکو ته چې خدای په کتاب ورکړي تاسو د ځان خبرې کوي ما كان لبشر دلته رد په نصاراو باندې الله سبحانه وتعالى رد په نصاراو باندې وکړي دوی داسې خبرې کولې چې عیسی علیه السلام مختمر کوي چې د ما عبادت وکړي الله رد دې پر نازل کړ ما كان لبشر مناسبه نه د بشر ته ان یاتیه الله الكتاب چې الله جل جلاله ته کتاب ورکړي والحکم او حکم هم خدای پاک ورکړي وي والنبوت نبوت هم خدای پاک ورکړي وي هیڅ صحیح نه ده مناسبه نه ده هیڅ بشر ته چې خدای کتاب ورکړي حکمت ورکړي نبوت ورکړي وي دغه سره بیا خلکو ته داسې وي چې ما بندگان شوي دي الله دا بخي صحیح کېږي نه دا په پیغمبرانو پرې د خبرې کوله اي نصارو وداس دي لکه په دیوال پرې چې تاسو خبره دیوال ته خبره شو ورشنه نه پیسري کی ثم يقول للناس مناسبه نه ده بشر ته چې خدای کتاب او پیغمبري ورکړي وي بیا ویل الناس خلکو ته کونو عباد لي تاسو ما بندگان شي من دون الله بدون الله نه ولکن دوی چې د پیغمبران چې کوم وو دا د خدای او مخلوق میانځ کې د سفیران دی الله د خونه د سفیران دي د خدای د خونه نمائندگان دي دې د پر راغلي چې خلکو ته حق راهنمایي کوي نو دوی به څنګه خپل عبادت ته خلک ورګوري لکه دوی چې دوی د الله پیغامونه خلکو ته وروړي او خلکو ته داسې ویلي ولکن كونوا ربانيين ولکن تاسو شیا ولکن دوی داسې ورته ویلي د پیغمبرانو درواغ یې نصارو داسې نه دي درته ویلي داسې درته ویلي كونوا ربانيين تاسو ربانيين شئ خدا پرست الله پرستش وکړئ د الله عبادت وکړئ تاسو حکما شئ تاسو علما شئ تاسو حلما شئ تاسو داس خالص ځان نه جوړ کړئ د الله عبادت وکړئ معنا دا ده چې عیسی علی السلام تاسو ته داسې ویلي چې زه تاسو ته دې ته نه دعوت کوم چې تاسو ما بندگان شئ ولکن تاسو زه دې ته دعوت کوم چې تاسو علما شئ فقها شئ مطیعين لله شئ الله ته اطاعت وکړئ د الله یوازې د الله عبادت وکړئ بل څه عبادت مکوئ بما کنتم تعلمون الناس الكتاب
بما كنتم تعلمون الناس، بما كنتم تعلمون الكتاب، سبب د دې چې تاسو د خلکو ته کتاب ورخایي کنه، تاسو خلکو ته کتاب ورخایي، او بما كنتم تدرسون، په سبب د دې چې تاسو خلکو ته د تدریسوي، تاسو خلکو ته ویایي. نو په دې خاطر باندې نو عیسی علیه السلام تاسو ته داسې وی چې تاسو خلکو ته کتابونه ویایي، تاسو خلکو ته تعلیم ورکوي د کتاب او دغه هغه ورته لولیا. ولا یامرکم، او تاسو ته امر یې داسې نه دی کړی پیغمبرانو ان تتخذوا الملائکه، چې تاسو ملائکه او نبیین او انبیاء ارباب اند په خدای ونیسئ، تاسو د ځان لپاره ارباب کړئ. ایا امرکم، کله خبره وی کدی تا خبره تاسو ته کړی، آیا دوی امر تاسو ته په کوپر کوي؟ څه بیا یو يهوديانو تاسو خپل خبرو پیږئ؟ پیغمبران خو د خدای خواته خلق دعوت وی، دیم دې پر راغلی چې هر پیغمبر خپل قوم ته ویلي چې ایز مقام یوازې د الله عبادت وکړي، بدون د الله نه بل د عبادت ور تاسو نشته. ایا امرکم، ایا تاسو امر کوي په کوپر سره بعد انتم مسلمون، ایا امرکم بالکفر، ایا دی امر کوي تاسو په کوپر سره بعد انتم مسلمون، پس دغه چې تاسو مسلمانان وای، تاسو د الله وحدانیت عقیده لرئ، پس دغه بیا تاسو ته داسې وی، دا تعجب خبره ده، تاسو ته داسې وی د استفهام انکاری دی چې هیڅ کله پیغمبران تاسو ته داسې نه وی. لکه چې تاسو چې آیا اسمان ټیټ دی؟ نه، اسمان ټیټ نه دی. آیا پیغمبران تاسو ته دې امر کوي؟ نه، په دې باندې امر نه کوي. نو اسه د تاسو خبرې دي چې ځانونه د خبرې کوي. وس الله سبحانه و تعالی هغه میثاق او پیمان چې کوم الله جل جلاله د انبیانو خسته وو د محمد رسول الله او د دې صفات په باره کې چې خدای په کوم تعهد دی هغه نه خسته د انبیانو هغه ذکر کوي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، او هغه وخت یاد کړئ چې کله الله واخستلو کلک تعهد د انبیانو، کلک تعهد د انبیانو یې واخستلو چې ای انبیانو، خدای پاک د تعهد د ټول انبیانو خستلو چې ګورې تاسو بعضې نور ته راتلونکو پیغمبرانو ته تاسو د محمد رسول الله صفات او فضیلت او نعمت او د ټول ورخای د ټول انبیانو نه خدای پاک د کلک تعهد واخستو د رسول الله په باره کې چې ای پیغمبرانو، تاسو به خپل امتونو ته او تاسو به نور پیغمبرانو ته چې تاسو سره روان دي، تاسو به د نبی اعظم صفات ورته خای بیانوي. لما آتیتکم هر کله چې ما تاسو ته درکو، یعنی کله چې ما تاسو ته درکو من کتاب و حکمت او حکمت چې په کې حلال او حرام دي، ثم بیا پاس دغنه تاسو به بیا اخلی خپل امت نبم د تعهد خلی، بیا به تاسو ثم یعنی دا معنی بیا به تاسو ای پیغمبران نه خدای پاک د تعهد واخستو چې کله ما تاسو ته کتاب درکو، نو تاسو هغه د نبی اسلام چې کوم صفات دی تاسو به خپل امتونو ته بیانوي، بیا به تاسو د خپل امتونو نه همدارنګ د خپل امت نه بم د تعهد اخلي چې کله ثم اذا جاءكم، چې کله بیا تاسو ته ثم جاءكم، چې کله بیا تاسو ته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدقون چې موافق وي د توحید سره، نو معکم دغه څه چې تاسو دي لتؤمنون به، پیغمبرانو ته خدای پاک ووي کلک تعهد ته واخستو چې تاسو به خپل امتونو ته او نور پیغمبرانو ته د رسول الله صفات او فضیلت او نعمت به خای، بیا به تاسو د خپل امتونو نه د تعهد خلای کدا پیغمبر تاسو ته راغلو نه تؤمنون به، تاسو به ضرور اقرار وکوي دغه په فضیلت او ایمان به پیروړي، ولا تنصرنه او خامخا بیا همکاري ورسره کوي په تور سره د دښمنانو په مقابل کې، او صفات به د نبی علیه السلام بیانوي. قال اقررتم، الله پیغمبرانو ته چې تاسو قبول کو، واخذتم على ذلكم اسري، او تاسو واخستو په دې باندې چې ما څه ووي اسري زما تعهد واخستو. قالو ټول پیغمبر ورته چې اقررنا بالکل زموږ د قبول ده چې موږ بخپل امتونو ته د خبره کوو، نور پیغمبرانو ته بهم کوو د رسول الله صفات او نعمت او فضیلت بټول ورخیو، او بیا به د خپل امتونو ته هم د خبره کوو چې کله محمد رسول الله راغلو تاسو به ایمان پیروړی، تاسو به اقرار وکوي، تاسو به همکاري ورسره کوئ. قال نو الله تعالی ورته فشهدوا، تاسو د شاهدان وي په دې خبره، وانا معكم من الشاهدين، زستاسو هم د شاهدین نه یم.
زم په دې باندې تاسو به شهیدی ورکې باز نور سره. نو هر نبی چې کوم دی نو دا خبره بیان کړي خپل امت لپاره، او هر نبی چې دی هغه شاهد وګرځولو، او هر نبی چې دی خپل امت یو په بل باندې شاهد وګرځولو او په خپل ځان باندې. فمن تولا پس هرغه څوک چې وګرځي د امتونو نه بعد ذلک پس د محکم تعهد نه، فاولئک هم الفاسقون، دا فاسقون دي، دا ناقضین دي، دا غدي چې چرته پس دغه نه چې پیغمبران د توکید په پس دغه نه بیا د محمد رسول الله نه مانی. اوس هغه خصومت ذکر کوي چې يهوديان او نصرانيان خصومت ذکر کوي، او د دې سوالونه چې کوم د نبی عليه السلام نه کړل دا د يهوديان او د نصاراو خصومت وو، او بیا د نبی عليه السلام پوښتنه وکړه يهوديان او نصرانيان چې زموږ نکوم یو دین ابراهيم عليه السلام په دین باندې روان دي، يهوديان روان دي که نصرانيان؟ نبی عليه السلام ورته وکړل الفريقين بريان من دين ابراهيم، و دواړه ډلې خلاص یې د ابراهيم عليه السلام د دین نه، یو هم د ابراهيم عليه السلام په دین باندې روان نه وي. نو دوی وی چې موږ په دین نه راضي کیږو. الله تعالی دا آیت را نازل کړ، اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر د اسلام د دین نه بل دین دی غواړي؟ اف غیر دین الله، آیا غیر د اسلام د دین نه یبغون، دوی ستانه بل دین غواړي؟ وله اسلم، الله لرا اقرار کړی دی په اسلام او په توحید سره، من فی السماوات، ټول هغه څوک چې په اسمانو کې دي ملائکه، ول ارض په مځکه کې، طوعا چپ خپل خواخه باندې، وکرهن او چپ زور باندې. په کافر باندې چې کله زور شي یا په اسلام باندې اقرار کوي، یا خدا معنا چې مخلصان خپل خواخه اقرار پکې کوي به اسلام په دین باندې، او منافقان د دار او د زور دی وجنه اقرار کوي. او یا یو تفسیر دا دی چې وله اسلم، الله لرا تسلیم شوی دی، اقرار کړی په اسلام او په توحید سره، ټول هغه شان چې په اسمانو کې دي کوملای کې دي، او ټول هغه چې په ځمکه کې دي، طوعا او کرهن، خپل خواخه او په زور سره. سمانه خپل خواخه په زور سره، هغه خلک چې په اسلام کې پیدا شوی دي خپل خواخه په اسلام کې داخل دي، هغه خلک چې هغه داخل شوی دي په اسلام کې په تور سره په اکراه سره داخل شوی دي. و الیه یرجعون، هم دغه الله تبارک رجوع ورګرځول کیږي، الله تبارک ورګرځول کی. قل ورته وی محمد رسول الله آمنا بالله، ایمان په الله باندې راوړی، او ما انزل علینا، او په هغه څه باندې چې موږ را نازل شوی دی په قران باندې موږ ایمان راوړی، او ما انزل علی ابراهیم، باغ صحیفه باندې موږ ایمان راوړی چې نازل شوی په ابراهیم خلیل الله باندې، او اسماعیل په اسماعیل ذبیح الله، او اسحاق په اسحاق علی السلام او د کتاب، او یعقوب علی السلام موږ ایمان راوړی د کتاب باندې هم د موږ ایمان راوړی، ول اسباط، او د یعقوب علی السلام د اولاد باندې کوم پیغمبران وو، او د دې کتابونه چې کوم الله ورته لګیلو په ټول د موږ ایمان دي. و ما اوتی موسی، او هغه څه چې ورکړی شوی دی موسی علی السلام ته، په موسی علی السلام موږ ایمان لرو په کتاب، و عیسی علی السلام د کتاب، و النبیون په ټول انبیاء د کتابونو موږ ایمان لرو. من ربهم، چې د خدای پاک د خوانه ورکړی شوی دی، لا نفرق بین احد منهم، موږ فرق نه کوو په میانځ د یو هم د دوی کې چې څوک ومني څوک ونه مني. ونحن له مسلمون، موږ الله لره اقرار کوون کې په عبادت او په توحید سره مخلص یو. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، هر هغه څوک چې وغوړي غیر د اسلام نه بل دین وغوړي، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، هر هغه څوک چې طلبوي غیر د اسلام نه بل دین غوړي، غیر د اسلام نه په بل قانون څخه ګرځي، فلن يقبل منه، دا به هیڅ کلام ته قبول نشي. وهو في الاخره من الخاسرين، او دا په آخرت کې توندون کوي، جنات هم تتلوي او د دنیا نعمتونه هم تزل شي. کیف یهدی الله قوما، سره کوم الله هدایت وکړه هغه قوم ته. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو سړی د انصارونو د مرتد شو د اسلام، او ورغلو په کفارو سره ملګری شو، بیا پس دغه پښیمانه شو، نو به خپل قوم ته اول راولېګو چې تاسو ما د پاره د نبی علی السلام نه پوښتنه وکړئ، آیا زما ته قبلېږي؟ زه ډېر پښیمانه یم د خپل کفر سره. نو دا آیات را نازل شو کیف یهدی الله قوما، نو دا آیات را نازل شو تر اخره پورې. نو بیا نبی علی السلام دا آیات ورته ولیکو
قوم یې چې کله د آیت را نازل شو د قوم یې نو د آیت ولیکو هغه ته ورولېګو نو هغه بیا راغلو بیرته مسلمان شو. کیف یهدی الله قوما دا نسائی قرطبیم دا روایت راخسته دی. الله او فرمایل کیف یهدی الله قوما الله بسر کم هدایت کا الله بسر کم هدایت وکا څنګه به هدایت وکا قوما کفروا هغه قوم ته چې دوی کافر دي په الله سره بعد ایمانهم پس د ایمان نه بیا کافر شو وشهدوا او دوی شاهدی ورکا شاهدی ورکړي وي چې رسول په تحقیق سره د محمد رسول الله چې د حق دی وجاههم البينات او دوی تخکاره واضح بیان امر غلي وي کتاب هم ورته غلي وي او بیا دای کافر شوی وي. والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله لار نه کوي ظالم قوم ته. اولئک دا خلق چې دي جزاؤهم د دوی جزاء دادا ان علیهم تکسر په دوی باندې لعنت الله خدای عذاب دی لعنت الله د الله لعنت دی په دوی والملائکه د ملائکه لعنت ملائکه لعنت کوي والملائکه ملائکه د خود د ملائکه هم لعنت دی په دوی والناس اجمعین او د ټولو خلکو لعنت دی په دوی باندې خالدین فیها دا مرتدین چې د اسلام نو وخت دي پس دغه چې د کلمه او حق ورته راغلو دی وخت دي خالدین فیها دی به د مشت پر د لعنت کوي لا یخفف عنهم العذاب د دوی نه به عذاب نسب کی ولا هم ينذرون او نه به مهلت ورکول کی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي یعنی مرتد شوی دی بیرته بیا توبه وباسي د کفر او شرک نه توبه وباسي توبه د شی من بعد ذلك پس د ارتداد نه پس د مرتدوالی نه که څوک توبه وباسي واصلح الجان جوړ کا د الله په توحید څخه په اخلاص عقیده ولري ان الله غفور رحیم نه الله بخون کا مهربان ذات دی الله به وبخي. نو هغه قوم چې کوم هغه سړی چې مرتد شوی د انصارونه هغه چې کوم قوم ته ول را لګل تاسو رسول الله نه پښتنه وکي دا آیات دغه ځپر ورته ولیکو چې کله د آیات هغه ته ورورسېدو نو اسلام راوړو په مسلمان شو. توبه د ستر نعمت ده. ان الذين كفروا وتغسر کسان چې د کافرانو شوی دي بعد ایمان پس ایمان نه مزداد کفرن پس د ایمان نه کافر شوی یو ور مؤمن او بیا کفار شو ثم ازداد کفرن بیا په موږ کفر ټینګ شو په کفر بیا کفر نورم ډیر کو یعنی استقامت په کفر وکړو لن تقبل توبتهم د دې توبه قبول نشي څوک چې په کفر کې ټینګ دي څوک چې د مقام اعلی تعالی څوک چې په کفر باندې اقامت کوي او اولئک هم الضالون او دا څوک چې په کفر کې باندې وهلي دي او اسلام ته بیرته نه رچي دا گمراه خلق دي هدایت او د اسلام. ان الذين كفروا فتاخذ کسان چې دي کافران شوی دي و ما تو دي مر شوی دي هم کفار په داس حال کې دي کفار دي فلن يقبل من احد من الارض هیڅ کله قبول نشي دیو د دوینا دومره شای په دیا کا چې دمزکه پیدا کشي فلن يقبل من احدهم هیڅ کله قبول نشي دیو د دوینا مل الارض په ډکوالي دمزکه په وزن دي مزکه ذهبن د سرو زرو ولو افتدا به اگر کدا پیدا کو د خپل ځان د ساتنې لپاره دا به قبول نشي که دمزکه پیدا کوي کافر که دومره خپل اعظم نه دومره شای پیدا کوي دمزکه پیدا کوي دومره سره زر قبول ونشي. اولئک لهم عذاب الیم دغه پر عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین او دې لپاره داس څوک نشته چې د خدای د عذاب نه خلاص کړي. صدق الله العظیم.